چې یو سړی کله ځان ته د اودس اوبه کیږدي فیمضمض ویستنشق فینتثر، خولې ته اوبه واچوي، هغه توکي، پوزې ته اوبه واچوي، بیا یې سوڼ کړي، الا خرت خطایا وجهه وفیه وخیاشیمه، د مخ ګناهونه یې ټول وریږي، د خولې چې کوم ګناهونه دي هغه وریږي، د پوزې کې دننه چې کوم ګناهونه دي هغه هم وریږي. ثم اذا غسل وجهه كما امره الله، بیا چې دې مخ داسې وینځي لکه څنګه چې ورته الله ویلی دی. الا خرت خطایا وجهه من اطراف لحيته مع الماء، د مخ چې څومره ګناهونه دي د ټولې د دې اوبو سره د ګناهونه وریږي تر دې چې د ګیرې د اخرنۍ سوکي چې دي په دې باندې د ګناهونه ټول لاړ شي. ثم يغسل يديه الى المرفقين، بیا لاسونه وینځي د سنګلو پورې. الا خرت خطایا يديه من انامله مع الماء، نو د ګوتو د دې بندونو نه چې څومره ګناهونه دي او د دې سرونو نه هغه ټول وریږي. ثم يمسح رأسه، بیا دې سر مسح کړي. الا خرت خطایا رأسه من اطراف شعره مع الماء، چې سر مسح کړي چې څومره ګناهونه دي د دې ویښتو د څوکو نه هغه ټول وځي. ثم يغسل قدميه الى الكعبين، بیا خپې وینځي ګیټو پورې. الا خرت خطایا رجليه من انامله مع الماء، نو د خپو چې څومره ګناهونه هغه د ګوتو د سرونو او بندونو نه ټول وځي. فإن هو قام فصلى، بیا چې کله دی ودرېږي او لمونځ شروع کړي، فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، او بیا د الله حمدونه ووایي، ثناګانې ووایي، پاکي بیانه کړي څنګه چې د څه چې الله لایق دی. وفرغ قلبه لله، او په دې لمونځ کې د زړه فارغوي چاته؟ الله ته. الا دا دې غوږ کې دی، الا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته امه، نو دې داسې د لمونځ چې ختم کړي داسې راواپس شي لکه په کوم ورځ چې د مور د خېټې نه راوتی. رواه مسلم، د حدیث و مسلم رحمه الله راوړی. څومره اسان کار دی، شریعت موږ ته څومره اسانه کړی. اودس وکړه په ښایسته طریقه باندې، او بیا 2 رکعته لمونځ وکړه، خو شرط یې پکې کېښودو چې زړه به صحیح، زړه به فارغ وي، د ګناهونو نه به داسې راواپس شي لکه په کومه ورځ چې مور پیدا کړی.